نو دغه 1920 سفر باندې په تیر کال باندې هم ما ته یادېږي د حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه په یاد کې مونږ دوه درې خبرې کړې وې نن بیا هغه ورځ راغلې چې د دغې سفر میاشت په 465 هجری کې د دغې دنیا نه حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه د دغې دنیا نه پرده شوې وه نو هغې مناسبت سره دوه درې خبرې عرض کول غواړم د عقیدت په بنیاد باندې د ثواب په بنیاد باندې او د خپلو اسلافو چې کم تربیت او کم انداز دی د هغې په بنیاد باندې حاضرینو دین اسلام دا صرف اور صرف دا په کاسو کې او په پلیټونو او په درستخانونو خوړلو باندې نه راغلی او نه چرته په کمبل کې انسان تاو شوی دی او بس کلار کلار باندې دغه پاک و هند ته او پاکستان د دین اسلام راغلی یا ساده دومره آسان نه راغلی که چېرې ما ورته نن ناست یو په KPK کې په پېښور د حیات آباد په سیمه باندې دلته چې مونږ کلمه گو مسلمانان ناست یو د دغې کلمې راوړونکي خلک تیر شوي دي چې په دغه سیمه باندې به چا کلمه نه ویله په دغه سیمه باندې به خلک آبادو د توحید نارې د چا په ژبه باندې نه راتلې او دارنګې پاک و هند او خاص کر پاکستان سیمه به واخلو په دې باندې کلمه گو خلک ډېر حده پورې کم د هندوانو راجو هر طرف ته بت پرستی وه هر طرف ته شرک و کفر و خو که چېرې پاکستان سرزمین باندې د کلمې ویونکي پیدا شوي دي هغوی په شا باندې د ډېرو لویو لویو اولیاء کرامو د مشایخو او د علماء کرامو کردار موجود دی چې اسلام پاکستان ته راوړلی شوی دی دغې پاک و هند سیمې ته راوړلی شوی دی په هغې کې د داتا علي حجویری رحمت الله علیه نامه دا سره فهرست ده چې هغه تاسو به بار بار لاهور له تللی او دا لاهور په سیمه باندې د داتا صاحب دربار تقریبا چې هر چا به زیارت کړی وي څوک لاهور له تللی وي یا ساتئ تقریبا څه کم زر کاله تیر شول څه کم زر کاله تیر شول د هغه مبارک دربار صبح او شام آباد وي ولې آباد دی ځکه چې دوی مبارک په خپل ټول ژوند کې د بندگانو په خدمت کې وخت تیر کړی دی هغه بندگانو په خدمت کې د وخت تیر کو اوس ټول بندگان د په مزار پر انوار باندې رامات دي د هغه تعلیماتو د هغه زندګۍ ته او د هغوی خدماتو ته چې مونږ وګورو نو په هغې باندې ګنټې ګنټې تقریر هم کم دی خو زه صرف دومره به ضرور ووایم چې حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه داتا صاحب رحمت الله علیه چې مونږ ورته وایو دا اصل کې غزنی افغانستان کې پیدا شوی دی غزنی افغانستان کې او بیا په غزنی کې یو قصبه او یو کلی و هغې نوم و حجویر نو حجویر په کلي کې د غزنی په سیمه باندې پیدا شوی او بیا د علم د حصول دپاره او د علماو نه د فیدې او د علم د حاصلولو دپاره مختلفو ممالکو باندې ګرځېدلی و او بیا چې کله د دیشو کالو شو علوم سر ته ورسول او د خپلو مشایخو نه ورته خلافتونه میلاو شول سرټیفیکیټس ورته میلاو شول نو بیا د خپل استاد او خپل شیخ محترم ابوالحسن خوتلی رحمت الله علیه هغه ولا بیا خلافت ورکړو او ورته وی فرمایل چې تلاړ شه لاهور ته او د لاهور په سیمه باندې هندوان پراته دي مشرکان پراته دي او دا سیمه د خدای پاک د غضب کې راګیرېدو والا د تلاړ شه او هلته د خپل دین تبلیغ وکړه بیا د افغانستان نه په دغې لاره باندې او د پېښور په لاره باندې او بیا ایون تر لاهوره پورې چې اوس یې کوم ځای کې مزار پر انوار دی په دې ځای کې ډیره واچوله او بیا د رشد او د هدایت هغه سلسلې شروع کړې خلک براتل مسلمانېدل به خو چې کله هغې وخت کې د حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه دغه د خلکو د اسلام ولیدلی شو چې خلک مسلمانېږي لګیا دي مریدان جوړېږي د علم رڼاګانې خورېږي او د اسلام هغه رڼاګانې پیلاویږي نو بادشاه وقت شپې په شپې باندې دا اډر وکړو چې دا ملنګ او دا درویش مونږ له کار ورانوي
دا خو زمونږ وطن و علاقه ده، بت پرستی ده، شرک ده، کفر ده. او کچره دا درویش او دا ملنګ سړی ورځ په ورځ باندې دا اسلام خوري، دا ټوله سیمه برانه قبضه کی. بادشاه سره خو د بل شي غم نه وي، د خپل کورسۍ غمي ور سره. لکه څنګه زمونږ سیاستدانانو سره نه د ملک غم شته، نه د وطن غم شته، نه د مهنګایۍ غم شته، نه د بیمارۍ غم شته، نه په سیلاب کې چې کم تکلیف کسان راګیر دي نه د هغوی غم شته. ټولو سره خپل غمونه د خپل کورسۍ دي. که څوک مړه کېږي هم سیاست پې کوي او که څوک ژوندي کېږي هم سیاست پې کوي. دا د هغې زمانې نه د بادشاهانو یو سوچ او فکر را روان دی. مقصد دا چې بادشاه اډر وکړو چې دا خو یو درویش ملنګ دی او یوه خیمه یې ځان ته لګولې ده او د دنیا خلک پر آماد دي. داسې وکړئ چې شپې په شپې باندې دمکي ورله ورکړئ چې سحر چې کېږي او د ملا بانګ ویلی کېږي چې ته د دغې ښار نه وتی. کسان رالل، کارندګان د بادشاه رالل، خپلو نمبرو زیاتېدو دپاره په شد و مد باندې دمکیانې داتا صاحب له ورکړې. داتا صاحب رحمت الله علیه هغوی سره بیا هم خوش اخلاقي کوله چې بس تاسو مونږ درویشانو ته تاسو څه ویلی دي او مونږ درته څه ویلی دي، بس خپل وخت تېروئ، خپل به تېرو. خو تر دې پورې چې ورته وایي چې دا بادشاه وقت اډر دی، دې ځای نه وځې او که نه په دغې خیمه درله اور ولګو. داتا صاحب رحمت الله علیه ورله یو جواب ورکړو، ورته ویې فرمایل چې ته کم بادشاه رالیږلی او ما خیمې له اور ورکوې، زه داسې بادشاه دلته رالیږلی یم چې دغې خیمې له څوک هم اور نشي ورکولی. که ته د خپل بادشاه حکم منې او د ما غریبۍ کور له او خیمې له اور ورکوې، ته د خپل بادشاه خبره منه، زه به د خپل بادشاه خبره منم. ته بادشاه رالیږلی ما وباسې، خو زه چې کم بادشاه رالیږلی یم ما څوک هم نشي ویستی. چې کله دوی د اور انتظام وکړو او داتا صاحب رحمت الله علیه دغې غریب خانې ته او دغې خیمې ته اور ورګزار کړو، دنیا هسې او وسې په وکړې. خو لیکن داتا صاحب رحمت الله علیه د خیمې یو میخ قدرې پورې ونه سوځېدو او نه چېرته یو تار وسوځېدو، تر دې پورې چې هغه کارندګان روان شول او بادشاه ته یې ویل چې دا خو عجیبه ملنګ دی، هغه زړه کوټنۍ او هغه زړه خیمه هغې ته اور نه لګېږي. بادشاه نور هم غوسه کې شو او دغه چې کوم کسان یې ورلېږلي وو د هغوی پټایي م وکړه چې تاسو یو درویش ملنګ چې نه لاس کې ورسره وسله شته، نه ورسره توره شته، نه ورسره زغره شته او 20 کسان ورغلل، یو کس مقابله نشي کولی. کارندګان ورته وایي چې هغه وایي چې ما سره داسې رب مدد موجود دی چې تاسو غوسه کې چې ټوله دنیا هم زما مقابله نشي کولی. بادشاه غوسه کې شو او چې کله سبا شو دوباره پلانینګ کوي چې دا داتا صاحب رحمت الله علیه به مونږ څنګه وباسو. چې کله په دغه میټینګ روان دی، پلانینګ روان دی، سهار کې یو دم د بادشاه په محل کې اور ولګېدو، یو چغې او سورې شوې او افراتفري شو، یو طرف ته منډې ترړې شوې او باچا سلامت دا تفتیش کوي چې دا اور چا ولګولو، خو لیکن څوک پیدا نه شو. بادشاه دا سوچ کو بادشاهان پوی وي، د هغې زمانې بادشاهان څه نه څه لږ پوی وو او د دې زمانې بادشاهان چې تقریبا د عقل نه خلاص دي، هغو بادشاه دا سوچ وکړو چې د ما جرم څه خو شته چې د ما محل ته اور ولګېدو، څوک شته هم نه اور لګېدلی، ما څه جرم کړی، په جرم باندې سوچ شروع کړو چې ما جرم به څه وي. اخر دا سوچ له وله ورغله چې ما دا کارندګان چې کوم درویش پسې لیږلي وو هغه ما ازار کړی، شاید چې ځکه اور لګېدلی. داتا صاحب رحمت الله علیه له بادشاه په خپله باندې ورغلو او دغې خیمې ته بادشاه وقت ودرېدو او ورته ویې چې درویش مونږ معافي غواړو او تاسو د وجې نه مونږ الله په عذاب کې گرفتار کو. دعا وکړئ. داتا صاحب رحمت الله علیه لاسونه اوچت کړل چې ای د بادشاهانو بادشاه، هغه اور مړ کې چې دا کم اورې ما په خیمه باندې لګولو او دا اور تا وله په خپل محل باندې ولګولو
اے د بادشاهانو بادشاه اور ورته مړ کا نادم راغی پریشان شو پخپیمانه شو دلته د داتا صاحب رحمت الله علیه لاس اوچتېدلو او هلته په محل کې اور په خپله باندې مړ شو چې کله دا منظر بادشاه سلامت ولیدو بادشاه دوباره راځي او د داتا علي حجویر رحمت الله علیه په لاس باندې توبه وویسته او کلمه یې ویله او د زمانې یو رښتونی او کلک بادشاه مسلمان جوړ شو دا هغه اولیاء کرام دي چې ما څنګه عرض وکړو چې په دغه سیمه باندې هر طرف ته کفر و شرک و د هندو مذهب و هندوانو هر قسمه ګنده نظریات و تصورات و خوندانو خو که نن الحمدلله په دغه سیمه باندې کلمه گو خلق شته یا ساده دا اسلام په خپله باندې نه راغلی داسې خلکو راوستی دی دا اسلام هغو مشایخو راوستی دی چې کومو مشایخو ته ویلی شي حضرت حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه نو حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه دا د افغانستان نه د دین اسلام د پرچار د پاره راغلی او